برېښنا په اونۍ کې د افغانستان برېښنا شرکت ځایي تخنیکي کارکوونکو کندهار کې د نساجۍ ټوکر جوړولو فابریکه چې اضافه له 4 لسیزو راهیسې غیر فعاله وه بیرته روښانه او د برېښنا سیستم یې منظم کړو. یک پایه ترانسفورمر به ظرفیت 1250 کیلوولت امپیر برای پوهنتون غزنی از سوی رهبری و مسئولان ریاست حوزه غزنی برېښنا به بهره برداری سپرده شد. د افغانستان برېښنا شرکت 2 تخنیکي بستونو کې د وړ مسلکي کسانو ګمارنې په مخه له نوي وړ کسانو لیکنې ازموینه واخیستل شوه چې د بهیر کې 440 کسانو نوملیکنه کړې وه او ټاکل شوی بریالي کسان د وروستۍ پایلې له اعلان وروسته خپلو بستونو ته ور وپېژندل شي. کارمندان مدیریت سهم شکایات در افغانستان برېښنا شرکت در جریان هفته گذشته به 520 شکایات مشترکین در مرکز و ولایت‌ها رسیدگی نموده و این روند همه روزه به گونه منظم جریان دارد.